سیټ اپریشنز. په سیټ اپریشنز کې اول اپریشن چې دی هغه یونین دی. یونین د دوو سیټونو هغه عناصر چې په دواړو سیټونو کې موجود وي او یعنی که چیرې مثلا A او B دوه سیټونه موږ ولرو هغه عناصر چې په دواړو سیټونو کې موجود وي دې ته د دواړو سیټونو یونین ویل کېږي. مثلا په دې ځای کې که چیرې زه دغه نوشته کومه مثلا A مساوي کېږي په 1 2 3 باندې او B مثلا مساوي کېږي په A B C باندې نو A یونین B دا مساوي کېږي په چیش باندې 1 2 3 صحیح او ورپسې A B C دا د دوه سیټونو یونین چې په دواړو سیټونو کې عناصر موجود وي هم دا یعنی دا A یونین B که چیرې دې ته موږ یو بل نوم ورکړو مثال زید ورکړو زید دا رقم یو سیټ دی چې هم د A عناصر درته وایي او هم د B عناصر درته وایي. نو کولی شو د دې ډیاګرام د روی څخه د وکړو تشریح کړو او یا هم مثلا په دې ځای کې وایي فارمل ډیفینیشن یې دا رقم دی چې x داسې یو الیمنټ دی چې هغه عنصر د A دی او یا هم عنصر د B دی. که چیرې دوه سیټه موږ A او B دوه سیټونه ولرو که چیرې دا یو سیټ ولرو د دې سیټ او د دې سیټ یونین یې مساوي کېږي په دا رقم یو سیټ باندې چې دا ټول عناصر پکې کې وي چې هم په دې سیټ کې موجود دي او هم په دې سیټ کې موجود دي. ورپسې نیویارک دی واشنگټن دی او یونین یې د 3 او 4 سره نیویارک واشنگټن 3 او 4 ورپسې 1 او 2 یونین یې د خالي سیټ سره مساوي کېږي بیرته په هغه 1 او 2 باندې صحیح دی. ورپسې پراپرټیز A یونین خالي سیټ د خالي سیټ سره یونین یا اتحاد بیرته مساوي کېږي په A سیټ باندې. په دې دغه کې مثال وایم که نه وایم ضرورت به نه یې A یونین یونیورسل سیټ مساوي کېږي په یونیورسل سیټ باندې. یونیورسل سیټ خو موږ ویل چې عمومي سیټ ته ویل کېږي او یا کلي سیټ. ورپسې A یونین A سیټ دا مساوي کېږي بیرته په A باندې. ورپسې A یونین B مساوي کېږي په B یونین A باندې چې دا مختلف دغه دي. A یونین ورپسې B یونین C دا مساوي کېږي په A یونین B او یونین C باندې پر دې رقم باندې کولی شو. ورپسې تقاطع چې د تقاطع بیا د دوو سیټونو مشترک عناصر ته ویل کېږي. مشترک عناصر که چیرې په A سیټ کې موجود وي په B سیټ کې موجود وي هغه عناصر چې هم په A کې موجود دي او هم په B کې موجود دي د هغه سیټونو و یوه سیټ ته د تقاطع سیټ ویل کېږي او د دې سره ټوله بلد هم یاست. مثلا په دې ځای کې 1 2 او 3 او 3 4 5 د دې د تقاطع سیټ چې دی هغه مساوي کېږي په 3 باندې یوازې په دې خاطر باندې چې 3 هم په دې سیټ کې موجود دي او هم په دې سیټ کې موجود دي نو مساوي کېږي په 3 باندې. نیویارک واشنگټن تقاطع د 3 او 4 سره دا مساوي کېږي په خالي سیټ باندې صحیح دی. ورپسې د دې سیټ تقاطع د خالي سیټ سره مساوي کېږي په خالي سیټ باندې صحیح دی. ورپسې دا ځینې اصول دي یا ځینې قوانین دي چې بیرته هغه د سیټونو د اتحاد په رقم باندې کار اجرا کوي چې A انټرسیکشن یونیورسل سیټ مساوي کېږي په تقاطع سیټ دی مساوي کېږي په A باندې. ورپسې A انټرسیکشن خالي سیټ مساوي کېږي په خالي سیټ باندې A انټرسیکشن A مساوي کېږي په A باندې او دغه په ترتیب سره تر A نه پورې. ورپسې ډسجاینټ سیټ ډسجاینټ سیټ بیا کوم سیټونه دي هغه عناصر هغه سیټونو ته ویل کېږي لکه دا ما چې مخکې دغه ووایه دغه مثال چې مې ووایه چې په دغو دواړو سیټونو کې مشترک عنصر نشته د دې د موږ تقاطع سیټ نشو رایستلی. که چیرې د دوو سیټونو د تقاطع سیټ خالي راتلی هغه سیټ ته ډسجاینټ سیټ ویل کېږي. اوس په دې ځای کې فارمل ډیفینیشن فار ډسجاینټ سیټس two sets are disjoint if their intersection is the empty set. که چیرې د هغو تقاطع سیټ مساوي په خالي سیټ باندې سي نو ډسجاینټ سیټ ورته ویل کېږي او دا لاندې مثالونه دي. ډیفرنس یا په اصطلاح باندې منفي تفاضل تفریق هر شی چې ورته وایاست. A difference of two sets is the elements in one set that are not in the other sets. که چیرې په مثلا د A څخه موږ B منفي کوو داسې الیمنټس چې هغه په A کې موجود وي مګر په B کې نه وي موجود
و دې ته د دوو سیټونو منفي ویل کېږي. مثلا په دې ځای کې 1 2 او 3 منفي 3 4 او 5 د دې جواب مساوي کېږي په 1 او 2 باندې. صحیح دی؟ 1 او 2 باندې دا معنی چې یعنی 1 او 2 خو په دای په A کې موجود دي یا په A سیټ کې سته، مګر دغه 1 او 2 په B سیټ کې نه دي موجود. نو یوازې هغه عناصر یې موږ راباسو چې هغه په A سیټ کې چې د A سیټ څخه موږ B سیټ منفي کوو، د A په سیټ کې موجود وي مګر په B سیټ کې نه موجود. او یا هم مثلا دغه دوه مثال. ورپسې سیټ اپریشن سیمټریک ډیفرنس. فارمل ډیفینیشن یې دا دی چې A یونین B منفي A انټرسیکشن B د دوو سیټونو د اتحاد څخه که چیرې د هغه دوو سیټونو د تقاطع سیټ منفي کړو، دې ته سیمټریک ډیفرنس ویل کېږي. یعنی A یونین B منفي A انټرسیکشن B 1 2 او 3 ورپسې 3 4 او 5 دا دوه سیټه دي. د دوی دوه سیټونه دا 1 2 4 او 5 دا که چیرې تاسو راولاړ سئ اول د وار د دې دوه سیټونو اتحاد ولیکئ، ورپسې تقاطع ولیکئ، بیا د سیټونو د اتحاد څخه د سیټونو تقاطع منفي کړئ، تاسو دغه سیټ په لاس درکوي. دې ته سیمټریک ډیفرنس ویل کېږي. کمپلیمنت اف سیټ. کمپلیمنت اف سیټ څه شی دی؟ او مکمل سیټ مثلا څه رقم؟ هغه د کلي سیټ ټول عناصر به وروسته د مکمله کېږي. د A سیټ دی، د A سیټ عناصر چې وباسي د کلي سیټ څخه هغه ټول د مکمله دي. اوس که چیرې مثلا زه یو دغه ولرم، مثال یو سیټ ولرم، مثلا د هم A سیټ مساوي کېږي په A B C D E F او دا هم مثلا G دا یو سیټ شو. ورپسې B چې دی دا مساوي کېږي په مثلا A C او D باندې. دا خو یو فرعي سیټ شو، دا دوهم یو فرعي سیټ شو. اوس مکمل سیټ یا د دې سیټ کمپلیمنت چې پیدا کوم، د B د سیټ کمپلیمنت دا معنی چې هغه عناصر چې هغه په A سیټ کې موجود دي او په B کې نه وي موجود. یا موږ تاسو په عموم کې دا رقم وایو چې چیرې موږ تاسو د اعدادو یو سیټ ولرو، د اعدادو سیټ چې دی کمپلیمنت یا یونیورسل سیټ دی، عمومي سیټ. دا فقط ما دغه یو دغه مثال نوشته کې زه وایم په سیټ A کې موږ تاسو دغه لرو، په سیټ A کې یوازې دغه عناصر مثلا درواوه، په سیټ B کې چې دی دا موږ A C D لرو، دا چې دی دا خو فرعي سیټ د A دی. اوس که چیرې بل سیټ زه دا رقم جوړ کړم، مثلا C مساوي کېږي په چش باندې داسې عناصر چې هغه په دې ځای کې نه وي موجود مګر په دې ځای کې موجود وي. چش دی؟ B E F G او B خو مې ولیکل او خلاصو. اوس دا سیټ چې دی دا کمپلیمنت دی د دې. صحیح شو؟ یا مثلا تاسو د رنګونو په اصطلاح باندې دغه سیټ ولرئ، د شاګرد د محصلینو د درو نفرو د محصلینو سیټ ولرئ، دا ستاسو د صنف بیا کمپلیمنت یې راځي چې هغه مکمل کړئ. دا کمپلیمنت سیټ موږ په سمپل سپیس کې تر ټولو ډېر استعمالوو. ښه، اوس 1 2 3 د دې کمپلیمنت سیټ مساوي کېږي په دې شي باندې، او چې مکمل سیټ یې راځي. ورپسې دا ځینې دغه دي په اصطلاح باندې پراپرټیز دي پر دې رقم باندې چې مثلا A ډبل کمپلیمنت مساوي کېږي پر خپل A سیټ باندې، که چیرې دوه وارې کمپلیمنت موږ تاسو چې عموما دغه کوو چې نوشته کوو یې A ډاش نوشته کوو موږ، یا A ډاش او یا هم پر A باندې پر سر باندې فقط یو دغه نوشته کوو، هغه دا خط ورته کشو. A یونین کمپلیمنت مساوي کېږي په یونیورسل سیټ باندې، په عمومي سیټ باندې، او A انټرسیکشن کمپلیمنت اف A دا مساوي کېږي په خالي سیټ باندې.